اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن د درس موضوع مو ده پر دایره مماسی کرښه. یوه کرښه هغه وخت پر دایره مماس وي چې یوه شریکه نقطه ورسره ولري. څو؟ یوه شریکه نقطه. لکه په دې شکل کې د پی کیو کرښه د پی آر کرښه پر دایره مماس کرښې دي، ځکه چې یوه شریکه نقطه ورسره لري. همدغه شان په دې شکل کې د پی ټي کرښه پر دایره مماس کرښه ده، ځکه یوه شریکه نقطه ورسره لري. دلته دوې قضیې شته. لومړی قضیه په دې ډول ده چې د یوه بهرني ټکي څخه پر دایره باندې یوازې دوه مساوي مماسي کرښې رسم کولی شو. د دې خبرې د ثبوت لپاره همدغه شکل په نظر کې نیسو. د پی بهرني ټکي څخه پر دایره باندې دوه مماس کرښې رسم شوي دي، او همدغه شان د ثبوت په خاطر د پی ټکی د دایرې د مرکز سره نښلېدلی دی، او د مماس کرښې او د دایرې ترمنځ دغه د مشترک ټکي چې دي د آر او کیو، دا هم د دایرې د مرکز سره نښلول شوي دي، چې په اساس یې د پی آر او او د پی کیو او مثلثونه رامنځته شوي دي. په دغه دوه مثلثونو کې که وګورو دغه د پی او زوله شریکه ده، نو ځکه ویلی شو چې دا د دوی ترمنځ مساوي ده. همدغه شان د آر او 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 کیو زولې که وګورو دا هم سره مساوي دي، ځکه چې دغه د دایرې شعاګانې دي، ځکه چې دا د دایرې څه شی دي؟ شعاګانې دي. او د بل اړخ څخه که وګورو دغه د آر زاویه چې ده، آر زاویه هم مساوي ده د کیو زاویې سره، ځکه د مماس کرښې او د دایرې د مرکز ترمنځ تر ټولو لنډه فاصله چې ده هغه عمودي فاصله ده. نو ځکه موږ ویلی شو چې دغه آر او کیو دواړه زاویې چې دي دغه 90 درجې دي. دغه څو درجې دي؟ 90 درجې دي. نو د دې دریو مساواتو په اساس موږ ویلی شو چې دغه د پی آر او مثلث چې دی دغه انطباق منونکی دی د پی کیو او مثلث سره. کله چې مثلثونه انطباق منونکي وي، نو پاتې زولې ټولې هم سره مساوي وي. په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه د پی آر او د پی کیو زولې په دې دوه مثلثونو کې یو د بل سره مساوي دي، چې دا په خپله د مساوي مماسي کرښو معنا ورکوي. نو ځکه لیکلی شو چې پی آر مساوي کیږي د پی کیو سره. نو همدغه زموږ او ستاسو د قضیې مطلوب و چې د یوه بهرني ټکي څخه پر دایره باندې دوه مساوي مماسي کرښې رسم کولی شو. یوه بله قضیه په دې ډول ده چې په یوه دایره کې له یوه بهرني ټکي څخه که چیرې موږ یوه مماسي کرښه په نظر کې ونیسو او یوه متقاطع کرښه، نو په داسې حالت کې د مماسي کرښې مربع مساوي کیږي د متقاطع کرښې د ټوټه خطونو ضرب حاصل سره. د دې موضوع د ثبوت لپاره د همدې دوهم شکل څخه کار اخلو. په دې شکل کې د پی ټکي څخه دغه د پی ټي مماس کرښه ده، او دغه د پی بي کرښه متقاطع کرښه ده. نو د دې کرښو په پام سره دوه مثلثونه په پام کې نیسو. یو د پی ټي ای مثلث، پی ټي ای مثلث، پی ټي ای مثلث، او بل چې دی هغه پی ټي بي مثلث دی. په دې دوه مثلثونو کې موږ د زاویو مساویتوب څیړو. اول دغسې وایو چې په پی ټي ای مثلث کې د ټي په نامه زاویه، کومه زاویه؟ د ټي په نامه زاویه، دغه په پی ټي بي مثلث کې د بي زاویې سره یو شان ده، مساوي ده. نو ځکه داسې کولی شو ولیکو چې پی بي ټي زاویه، یعنې د ټي زاویه مساوي د بي زاویې ده. په دې مثلث کې او په دې لوی مثلث کې دغه دوه زاویې سره مساوي دي. همدغه شان د پی زاویه مساوي ده د پی زاویې سره، یا په دې معنا چې دغه د پی زاویه د دواړو مثلثونو شریکه زاویه ده. او همدغه شان په لوی مثلث کې، یعنی په پی ټي بي مثلث کې د ټي زاویه چې ده، د ټي زاویه هغه مساوي کیږي په کوچني مثلث کې، یعنی په پی ټي ای مثلث کې د ای زاویې سره. نو دا هم دغسې کولی شو ولیکو.
د دې دریو مساواتو په اساس موږ ویلی شو چې دغه دواړه مثلثونه یو بل ته ورته دي، یعنی پی ټي ای مثلث ورته دی د پی ټي بي مثلث سره. کله چې مثلثونه ورته شي نو زول یې څه ډول وي؟ متناسبې وي. نو دغسې کولی شو ولیکو چې پی ای پر پی ټي، پی ای پر پی ټي، یعنی په دې معنا چې په کوچني مثلث کې دا د پی ای زوله او په لوی مثلث کې د پی ټي زوله په خپل منځ کې یو نسبت جوړوي، ځکه یو ډول زولې دي دا. او په کوچني مثلث کې بیا د پی ټي زوله، یعنی دغه زوله هم د لوی مثلث هم د کوچني مثلث ته. په کوچني مثلث کې بیا د پی ټي زوله د پی ټي بي لوی مثلث د پی بي زولې سره یو نسبت جوړوي. د کومې زولې سره؟ د پی بي زولې سره یو نسبت جوړوي. نو اوس که دا وګورو په خپله یو تناسب دی. په تناسب کې که چیرې دغه طرف وسط شي نو داسې کولی شو ولیکو چې پی ای ضرب پی بي مساوي کیږي پی ټي ضرب پی ټي مربع. څو کیږي؟ پی ټي مربع. نو موږ ته هغه خبره په ثبوت ورسېده چې په دایره کې د مماس کرښې مربع مساوي کیږي د متقاطع کرښې د ټوټه خطونو ضرب حاصل سره. د دوهمې قضیې مربوط دلته یو مثال په پام کې نیسو. مثال دغسې وایو چې د پی ای اوږدوالی د پی ای اوږدوالی 4 سانتي متره دی او د پی بي خط اوږدوالی چې دی هغه 9 سانتي متر دی. نو په داس حالت کې به د مماس کرښې اوږدوالی څومره وي؟ نو موږ دلته لیکو چې پی ټي مربع مساوي کیږي پی ای ضرب پی بي پی ټي مربع کېده دلته شته. نو موږ دلته لیکلی شو چې پی ای پر ځای 4 سانتي متر کیږي ضرب پی بي پر ځای به 9 سانتي متر ولیکو. که چیرې دا سره ضرب شي 4 ضرب 9 16 سانتي متر ضرب سانتي متر مربع. نو دغسې کولی شو ولیکو چې پی ټي مربع مساوي کیږي 16 سانتي متر مربع. نو دواړه خواوې که چیرې د مربع جذر لاندې ونیسو دلته پی ټي درجه د جذر درجې سره له منځه ځي، نو پی ټي به مساوي شي. د سانتي متر درجه هم دوه ده، د جذر درجې سره له منځه ځي. د 14 مربع جذر چې دی هغه 6 دی. نو د پی ټي یا د مماس کرښې اوږدوالی به څو وي؟ 6 سانتي متر وي. څو به وي؟ 6 سانتي متر وي. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې دغه موضوع زده کړئ. تر بیا الله مل شه.